वो आया था बयान कि अब 26 के बाद कोई नहीं निकलेगा, ठीक है, 26 के बाद कोई नहीं। आप हमें दो ना इजाजत, हम तो लीगली तौर खान ने घर तोड़वाया, उसने कानून नहीं तोड़ा, उसने बीवी को कैद कराया, उसने कानून नहीं तोड़ा, ठीक है, उसके ऊपर गोली चली, उसने कानून नहीं तोड़ा, उसने आयन की पासदारी की, तो वो अपने कारकुनान को भी इंतशार का हुक्म नहीं देता। आप एक बार हमें इजाजत दें, फिर देखें कि कैसे आवाम निकल कर आती है 26 नवंबर के। ये खौफ के बूट टूट चुके, आप डरे हुए हमसे और हमारे ऊपर हुकूमत करते बुज़दिल। अच्छा राته ووایه چې دا ډي چوک دا کومه واقعه وشوله نو د دې مقصد دا و چې پښتانه ویرو هلته کې چې کوم احتجاجیان راغلي دي هغه ویرو. نو د ډي چوک د واقعه نه پس پوره قوم ډېره قرباني ورکړه، ډېر زیات شهیدان یې اوچت کړل، خو د هغوی چې کوم مقصد و چې تاسو یېرول، تاسو ویرېدئ که نه لا نه یېرېدلي؟ زه خو دا یو خبره کوم، ای خوف د پښتون نه کوي، د پښتون نه ټوله دنیا خوف کوي. ای ته زه دا چیلنج ورکوم چې تاسو لږ بیا اجازت ورکې چې دا پښتون تاو ته ښایي چې درځي که نه درځي. پښتون قوم دی هېڅکله نشي یرولی. پښتون د هغه څیز نه نه یریږي کوم څیز باندې چې دی یری. پښتون د مرګه نه یریږي، هغه ته پته ده چې مرګ یو ورځ راځي. زه هر چا ته وایم چې زما کوم ځای مقرر یا ما ته رارسي، نو زه د څه نه ویرېږم، زما په مرګ باندې ایمان دی. ځکه چې زه سهار د کور وځم نو ما زه دا کور کې وایم چې زما واپس راتله جمدي دي یا په مرګ دي، نو زه به څنګه ویرېږم؟ دی هېڅکله نشي یرولی، پښتون قوم نشي یرولی. دی که یری که نه هغه څوک به یری چې کم سړی وایي چې یاره مرګ نشته. جنید اکبر یو خبره کړې وه که دوباره مونږ ډي چوک ته ځو د عمران خان کال راشي نو مونږ به اوس خالي لاسه نه ځو. نو بس هغه خو تاسو ټولو میډیا ولیده چې لیټونه یې راته بند کړ او د کم ځای نه یې ګولۍ سټارټ کړې. زه راته یقیني وایم، زه الان کې 15 وخته مونځ کوم، ځان له چا دپاره ایمان نه خرابوم، زه سیاسي نه یم. خو دا یو خبره کومه چې تاسو دا کومه طریقه استعمال کړې ده، په دې طریقه باندې هېڅکله به موږ کمزوري نه درځو، چې درځو خو برابر به درځو، په دې نیت به درځو چې یاره موږ ته مخکې دشمن ولاړ دی، زموږ حکمران نه دی. که دا زموږ حکمران او حکمران هېڅکله خپل عوامو سره داسې کار نه کوي دا دی چې کم کړی و. نو انشاءالله موږ به بھرپور طاقت سره ورځو، کمزوري به نه ورځو. پښتون دونه کمزوري نه دی چې دی بیا ویری. او جنید اکبر صاحب چې کومه خبره کړې ده هغه قوم ته کتلي دي، هغه شان خبره کړې ده. هغه د قوم نفس معلوم کړی دی چې قوم کې طاقت شته که نشته، قوم کې جذبات شته که نشته. قوم کې جذبات شته. تاسو نن چې د چا نه انټرویو والی یو کمزور انسان وګورئ چې په صحت هم کمزوري لکه څنګه چې تاسو د دې یو معذوره نه انټرویو واغشته، تاسو هغه وکتو چې دې د میاوالي نه راتلو نو دته به څونه مشکلاتو. نو چې دا خلک نه یریږي، معذوره نه یریږي، نو پښتون بچي دې هېڅکله نشي. دا راته ووایه جنید اکبر ستا په نظر کې څنګه سړی دی، نر سړی دی؟ او دویمه دا راته ووایه چې د دې حالاتو مقابله به وکړی شي؟ یاره امید مو دا دی چې څنګه هغه دا طریقه شروع کا چې د ضلعي صدر، تحصیل صدر، د یونین صدر، د ویلیج صدر، دا به زه ټول راوچتوم. نو چې کله دا طاقتونه د دې قدر وشي که نه نو هېڅکله هغه طاقت د څوک هم نشي وایي. د هغوی یوه بله خبره وه، دا هومیپیتک لیډرشپ چې دی دا به سایډ ته کوم. هومیپیتک کوم لیډر ته وایي جي؟ دا راته نو بس هغه تاسو ته ښه پته مخکې مونږ په صوبه کې تېر شوي د پرویز خټک په شکل کې داسې شته، اوس هم شته. کني په 26-27 باندې به دا حالات نه جوړېده. موږ هم کنفرم یو، دونه علم موږ ته هم شته. نو هغه شان کسان به ترې وباسو چې څنګه د پرویز خټک غوندې غداران، دا غداران به وباسو. او دا باقي لوپیتک لیډرز دي تکړه دي، یعنی کې نو تکړه پکې ډیر دي. تکړه چې کم دي سایډ ته شوي دي او که کله را مخامخ شو که نه نو د عوامو طاقت شته، خو لیډر طاقتور پکار دی. د کومې علاقې؟ زه د نوخار خیشکو سره تعلق ساتم او سابقه ناظم یم. ښه نایس. بیا خپل اډرس هم پکې ووایئ که نه، ولې چې ستاسو دا ډېرې سختې خبرې دي نو که هغوی بیا تاسو ګوري نو چې تاسو لټول اسانه وي. زما لټول ای ته اسان دي، ما ښه پېژني، دا خلک ما ډېر نږدې نه پېژني. زه د نوخار ضلعې د خیشکي سره تعلق ساتم. ویلیج کونسل زما باباجي کلي دی او د سابقه ناظم یم، اوس مې وراره ناظم دی. اف آی آر در باندې شوي دي؟ اف آی آر په ما اسلام آباد کې څونه؟ 2 اف آی آر په ما صرف 2؟ مطلب دا مخکې به چې په چا اف آی آر شوی و که نه مونږ به دا کریډټ سرټیفیکیټ اخیستو دپاره تاڼې ته تلو او د دې کتلو دپاره چې څه اف آی آر خو پرې نه دی شوی. نو اوس راته دا ووایه تا باندې
و اف آی آر دي نو که څلورمه پنځمه رشتې له لاړ شي چېرته که نه الله دې وکړي که نه نو بیا به هلته چې کریډټ سرټیفکیټ جوړی نو ګرانه به نه وي درته ما ته زما څه شیونه دي بلاک کړي دي ښه جي څه شیونه داسې دي چې هغه دي ما ته نه جوړې د وفاق نه د صوبې نه نه دي کني بیا سم نشي کولی صوبه زمونږ ده خو دغه یار هم نشته کوي دی چې څه کوي انشاءالله د حق ګټه به یو ورځ راځي دا غله به ډډې ته کېږي او غل سړی چې څونه هم دلاور شي که نه غل سړی بزدلی یو جهان مننه کوو جي